ارمان درځي که نه درځي ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي یو استاده حال د وطن څنګه دی یو استاده حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي سلامونه مې ومنئ نیکې هیلې احترامات زه یم ستاسو ورور اسلم شیرزی خپرونه ده د کوهاټ مازدیګر مینوالو نن راغلی دی پېښور ته چینې بالا ته چې کوم ځای کې چې زموږ ورور سلمان سیال صاحب اوسېږي نو ډېره مننه او سیال صاحب ته په خپرونه کې هرکلی او سلامونه مې ومنئ. ډېره مننه اسلم بھائی، وعلیکم سلام. قدرمن شي په الله ګران شي چې تاسو موږ له په دې سختو حالاتو په سخت وخت کې دومره موقع راکړه او دومره تر موږ پورې تکل وکړو تاسو راورسېدئ. ډېره مننه، یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ. نو سیال صاحب دا راته ووایه چې مینوالو سره به څه زمزمه کوئ که نه؟ ولې نه چې تاسو دومره تکل کړی او زموږ پورې ځان نه رسولی نو خامخا دوست داسې بېنوا به رانه نه ځئ. نو د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې اور دی او لمبي دي او زمانه دي چاپېرې، اور دی او لمبي دي او زمانه دي چاپېرې، غم دی شوګیري دي او زمانه دي چاپېرې، او شونډې چې ګورم آخر ورته نشه شم، شونډې چې ګورم آخر ورته نشه شم، غټې یې کیسې دي او زمانه دي چاپېرې. مننه. او بل شعر دی چې ازه چې پې مین یمه هغه به مې اوس وژني، ازه چې پې مین یمه هغه به مې اوس وژني، رقیب ورله ورکړي تماچې دي زمانه دي چاپېرې. ازه چې پې مین یمه مننه، ازه چې پې مین یمه هغه به مې اوس وژني، رقیب ورله ورکړي تماچې دي زمانه دي چاپېرې. او غزل در سره ډالې کومه مطلع عرض ده چې کوي په مینه کې نفرت مزه، کوي په مینه کې نفرت مزه، کړي د جانان دا شرارت مزه. مننه. او لاس را کوي او راته ګوري غلی، لاس را کوي او راته ګوري غلی، او قسم دې کړي دا رخصت مزه. مننه. او رالوی په کور کې د خانانو شولو، رالوی په کور کې د خانانو شولو، اخیستی نشي د غربت مزه. مننه جی. او رالوی په کور کې د خانانو شولو، اخیستی نشي د غربت مزه. او نن به یې زه هم لږ پخو یادوم، نن به یې زه هم لږ پخو یادوم، نه کوي هر وخت غیبت مزه. مننه. او عمر یې تیر کړو په خفګان خفګان کې، عمر یې تیر کړو په خفګان خفګان کې، اخلي غماز مو د غیرت مزه. مننه. او شعر دی چې کشي نفرت ختم او مینه شي بس، کشي نفرت ختم، کشي نفرت ختم او مینه شي بس، اخلو به مونږ د دې رحمت مزه. مننه. او مقطع عرض ده چې خواري ابسته سیاله مکړه خواري، سیالي ابسته خواري ابسته سیاله مکړه خواري، عاشق خوارخلي د شکست مزه. ډېره مننه، یو جهان مننه چې تاسو مونږ پورې دومره راغلی. ډېر قدرمن شي. مننه. ژوندی اوسئ مینوالو. دا و زموږ ورور سلمان سیال صاحب چېرته چې دی ژوند کوي په پېښور کې. نو ډېره مننه یې کوم چې زموږ سره یې په خپرونه کې وخت راکړو. نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. د الله په امان.